زمانو نه په دې د فکر خاوندان د فلسفې سره تړونکي خلک سیاست او ادب سره تړونکي خلک او د ټولنیز پرمختګ یا د ټولنیز ارتقا سره تړونکي خلک چې په هغې غور فکر کوي د انتروپولوژي خلک د بشرپوهنې خلک د سماجیاتو خلک په دې د ډېر پخوا نه غور فکر کوي چې څنګه داسې کیږي چې څه خلک په دې خوشحال شي چې هغه ازار عمومي یا ازار ورکي داسې څنګه کیدی شي او داسې څنګه ممکنه ده چې داسې یو ټولنه داسې یو قام داسې یو جهان داسې یو نوې دنیا آباد شي چې هغې کې د ازار ټولې معنی ختم شي داسې څنګه ممکنه ده چې انسانان دې ته جوړ شي چې او په دې اتفاق وکړي اتفاق فکري طور کوي خو عملي طور هم په دې فکري طور په دې اتفاق کړی دی فکري طور په دې په مختلفو وختونو کې اتفاق کړی په 19مه پیړۍ کې د ویسټفالیا معاهده کې اتفاق وکړه د هغې نه وروسته د دویم لوی جنګ په صورت د هغې نه وروسته اتفاق وکړه بیا 1948 کې په شخړ په دې اتفاق وکړو چې انسانان به یو بل ته ازار نه رسوي په دې اتفاق فکري طور کړی دی خو دا څنګه وکړی شي چې عملي طور داسې جهان آباد کړي داسې ټولنه ودروي داسې ساختونه جوړ کړي داسې ادارې ودروي چې هغې کې د انسانانو یو بل ته د ازار ورکولو ټول امکانات ختم شي داسې څنګه کیدی شي داسې څنګه ممکنه ده نو بیا دې سره دا سوال تړلی دی چې دا ازار یو بل ته ورکوي ولې د دې وجه څه ده که موږ د دې وجه ولټولی شو چې ازار یو بل ته ولې ورکوي ځکه چې ازار ورکول دا په فکري طور مذهب هم ناروا ګڼلی دي هر مذهب ناروا ګڼلی دي اسلام هم ناروا ګڼلی دي عیسایت هم ناروا ګڼلی دي هندو مت هم ناروا ګڼلی دي بودھ مت هم ناروا ګڼلی دي تقریبا ټولو مذهبونو په دې اتفاق دی چې د انسان یو انسان بل انسان ته ازار ورکول تر ټولو لوی جرم دی د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه ده د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه څنګه که ودان که څوک ویران حرم د زړه او دا جهان د خدای له عشقه پیدا کړی له تمامو مخلوقاتو د تمامو مخلوقاتو پلار دی دا جهان د خدای له عشقه پیدا کړی د جملو مخلوقاتو پلار دی دا یعنی دې باندې اتفاق دی دې باندې اتفاق راغلی دی چې د مذهبونو اتفاق دی په دې د ټولنو اتفاق دی په دې فکري طور خو دا ازار انسان یو بل ته ورکوي ولې د دې سوال کم ځای را پیدا کیږي یا د امکان کم ځای را پیدا کیږي نو بیا په دې سوال غور شروع شو چې انسان کې دي څه انسان کې کم داسې څیزونه دي یا کم داسې عناصر دي چې د هغه عناصرو د وجې نه انسانان دا په دې مجبوره شي یا انسانان دا هڅه وکړي یا دا خواهش ولري چې هغه د بل ته ازار ورسوي نو چې کله موږ دې ته ګورو نو اسان دوه درې څیزونه دي انسانانو کې یو خو د انسان جسم دی او هغه جسم سره تړلي جبلي ضروریات دي د هغه جبلت دی جبلي ضروریات دي هغه ته لوږه لګي نو د هغه خوراک پکار دی هغه ته تنده لګي نو د هغه اوبه پکار دي هغه د باران او د ګرمۍ او د یخنۍ نه چې ځان بچ کړي نو هغه ته چت پکار دی هغه د سیلاب او د دې نه ځان بچ کړي نو هغه ته یو چاردیواري پکار ده هغه د یارې نه ځان بچ کړي نو هغې ته داسې دفاع پکار ده هغه دو کي نو دا جبلتونه دي هغه جسم سره تړلي دي دویم دی چې هغه د جسم یو ارتقایي اعلی شکل دی هغه د هغه احساس دی هغه د هغه جذبات دي د هغه احساسات دي چې هغه محسوسوي نو په ادب کې ادبیاتو کې دا احساسات زړه سره تړي قلب سره تړي په فلسفه په فکري علومو کې دا مازغو سره تړي چې دا د مازغو خصوصیت دی خو بهرحال اتفاق په دې دی چې احساسات شته او احساسات خپل کار کوي او د احساسات انسانان یو بل سره تړیم او یو بل نه جدا کوي انسانان یو بل سره عشق هم ښیي د جملو مخلوقاتو پلار دی دا د یو بل سره عشق هم دغه احساسات په ذریعه کیږي یو بل ته رانږدې کېدل هم دغه احساساتو په ذریعه کیږي او یو بل نه لرې کېدل هم نفرت هم د دغه احساساتو په ذریعه کیږي د جنګ هم په دغه ذریعه کیږي وسله هم د دې دپاره جوړیږي بارود هم د دې دپاره ډزیږي او ځان د بل دپاره قربانول هم د دې نه راپیدا کیږي دا د دې احساساتو د لړمون نه راپیدا کیږي د احساسات زیږوي او یو دریم
انسان کې اعلی ترین خصوصیت یا عنصر دی هغه د هغه د فکر دی او دا فکر یا د ذهن استعمال انسان د پیدایش نه یا د انسان د دنیا ته د راتلو د یو تاسو ویلی شي چې یو 10-12 کاله 15 کاله پس د انسان مازغو ارتقا شروع کړې ده او هغه په دې بنیاد شروع کړې ده چې خپل احساسات او جسم څنګه باقي وساتي د هغې دپاره داسې څنګه اوزار ولټوي داسې څنګه ادارې جوړې کړي داسې څنګه ساختونه ځان ته جوړ کړي چې هغه خپل جسم هم باقي پاتې کړي او خپل احساسات هم باقي پاتې دغه احساسات هم د خوشحالۍ غاړې ته لاړ شي د مثبت غاړې ته لاړ شي د منفي نه زیات د خوشحالۍ غاړې ته د دښمنانو زیات محبت غاړې ته نو د ذهن استعمال انسان شروع کړ او هغې ته فکر وي هغه تاسو وایي چې هغه د خیالیې ایجاد دی د یو قسمه چې کله د یو خیال ایجاد کوي مثلا دا یو چا جوړ کړی دی دا یو ایجاد دی مثلا دا اوس مایک نشته کله نه کله موږ ټول په تکلیف کې شو دی چې یو بل اواز نه اورو نو دا یو ایجاد دی دا یو اساني پیدا کړې ده چې څنګه موږ یو بل ته خبره په اسانه طریقه ورسولی شو دا یو ایجاد دی چې هغه وایي چې څنګه ښه طریقه باندې خپل ځان هم پټ کړی شم او ښکل هم پکې ښکار شم دا د هغه یو ایجاد دی دا یو ایجاد دی چې هغه وایي چې څنګه خبره خوندي کړمه چې بیا وروستو هغه خوندي خبره د نورو ډېرو خلکو په کار راشي هلو دې څه دا ګونج دغه پیدا کړي دا ایکو دغه پیدا کړي خلک هم صحیح ده نو څنګه دغه فکر نوي څیزونه جوړ کړي د موجوده څیزونو نه د موجوده وسیلو نه په کائنات کې یا په فطرت کې یا په دنیا کې چې موجوده کوم څیزونه دي ونه ده بوټی دی غر دی کاڼی دی ګټه ده اوسپنه ده هوا ده نور دی